شاعر لیکوال بابر زیم د افغان ډیاسپورا نړیوال نیټورک ته لارې درنو هېوادوالو د قدر وړ وطنوالو تاسو ته ستاسو درنې قدرمنې کورنۍ ته د هغو دوستانو سره چې ناسته ولاړه لرئ راشه درشه لرئ ټولو ته د سوکالۍ نیکمرغه بختور اختر غواړم. الله پاک دې وکړي چې دغه اختر موږ او تاسو ټولو افغانانو ته د تلپاتې سولې اختر وي او اخترونو ته موږ ځکه خوشحالیږو چې روژې مو نیولې وي، قربانۍ مو کړې وي، حجونه عمرې مو کړې وي، نو څه چې زموږ د خوښې او د عقیدې سره برابر وي په هغې باندې خوشحاله کېږو. ټولو ته بیا هم نیکمرغه بختور اختر غواړم. د اختر تر اخري شپو ورځو پورې بختورې نیکمرغه شېبې ولرئ، د خوښۍ شېبې ولرئ. او د مېرمنو اختر خو د درېیمې ورځې نه وروسته شروع کېږي، هغو ته هم په ځانګړې توګه اختر مو بختور شه. او دا هم یو څو بیتونه شعر دی چې د افغان ډیاسپورا نړیوال نیټورک له لارې نشریږي. وایي د اسمان د ستورو زړه کې پسې ګرځم، د اسمان د ستورو زړه کې پسې ګرځم، د اختر په ورځ د ورکې پسې ګرځم، دا زما ملنګ په سمو لارو نه ځي، کلی وران ښه دی چې ورکې پسې ګرځم. بابرزیه دومره یاد مې ماشومتوب شي، د جانان د لاس مې مځکې پسې ګرځم. او بل شعر هم دی چې هېرې به یې نه کړو رقیبانو که یارانو کړي، هېرې به یې نه کړو رقیبانو که یارانو کړي، ښې خنداګانې زموږ په ژړاګانو کړي، سرتورو پیغلو د تورخم په پوله ډېر وژړل، سپورې خبرې ورته اخوا غمازانو کړي. د دې غازي وطن د نوم او نامتووالي سره ډېرې جفاوې په نوبت نوبت مشرانو کړي. د بدخشان لالونه یو یو پردي جیب ته تلي، چې تاریخونه م د پرخار د هواګانو کړي. د کابلۍ مڼو سرخي زموږ په رنګ کې نشته، پردو مزې مې د کابل په ښکلاګانو کړي. ښکلې پامیره د ښایست مزه دې ځکه نشته، د ښاپېرو لمونه دلته هم دیوانو کړي. او موږ د بدرنګو شپو بلا سوري په سر راوړي، موږ د بدرنګو شپو بلا سوري په سر راوړي. او په جنازې مو د وطن رڼاګانې کړي. او د بابرزي او کنډیوال غم خو شریک دی سره، د بابرزي او دې وطن غم خو شریک دی سره، د زړه صبرونه مو په خپلو دعاګانو کړي، د زړه صبرونه مو په خپلو دعاګانو کړي. اټک صاحب تاسو ته، ستاسو درنې کورنۍ ته، ستاسو ملګرو دوستانو ته، ټولو ته هم د خوښۍ نیکمرغه سوکالۍ